ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په تېره اونۍ کې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند د روان 1403 لمریز کال د سور میاشتې په پنځمه نېټه په کابل کې د ایران له سفیر سره وکتل. د دغه لیدنې پر مهال د سیاسي، سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو پر پياوړتیا او په مختلفو برخو کې پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وشوې. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند د روان 1403 لمریز کال د سور میاشتې په پنځمه نېټه د قزاقستان جمهوریت د لومړي وزیر د مرستیال په مشرۍ له راغلي پلاوي سره د ارګ په چهار چنار ماڼۍ کې وکتل. د دغه لیدنې پر مهال د دواړو لورو ترمنځ پر سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیټي مسایلو خبرې وشوې. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د افغانستان او قزاقستان اړیکو ته په اشارې سره وویل چې وکتل د اسلامي امارت په رسیدو سره د دې فرصت رامنځته شو چې د دواړو لورو ترمنځ سیاسي او اقتصادي اړیکې لا ټینګې او پیاوړې شي. محترم صاحب د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچې زیاتېدو په موخه د قزاقستان هیواد له لوري اخیستل شوي ګامونه مهم او اساسي وبلل. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند او د قزاقستان جمهوریت د لومړي وزیر د مرستیال له لوري د روان 1403 لمریز کال د سور میاشتې په شپږمه نېټه په کابل کې د افغان قزاق سوداګرۍ فورم پرانیستل شو. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او صنعت د پرمختګ په برخه کې د دغه فورم جوړېدل مهم وبلل چې په خبره یې په دغه فورم کې د افغانستان او قزاقستان تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې شوي چې په پایله کې به د دواړو هیوادونو صنعتکاران او سوداګر وکولای شي چې په مختلفو برخو کې تړونونه لاسلیک او یو د بل له تجربو ګټه واخلي. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې څو چنده کړم